دا نور او سپومه او دا ستوري اذا النجوم منکدرت دا به خړ چې رڼا به ختم شي او داسې به راتاو شي لکه سړی چې دا پټکې راتاوی کائنات به مړه شي ختم بشي دا به کله مري دا کائنات چې د الله نوم ختم شي پته ولګېده چې د الله دا نوم د دې کائنات روح دی تر څو چې د الله نوم اخیستې کېږي کائنات به جمدي وي الله نوم ختم شو کائنات مړه شو یو کور کې چې د الله ذکر کېږي او د الله نوم اخیستې شي کور جمدی دی او چې د دې کور نه د خدای نوم ختم شو دا کور د خدای په نظ مړ دی په مړي څوک پروا نه ساتي په دې کور خدای هېڅ پروا نه ساتي او رسول الله مبارک فرمایي چې څوک الله یادوي د مثال د جمدي دی ولې روح پکې دی او چې څوک الله نه یادوي مثال یې د مړي دی کما جبه چې الله یادوي لا اله الا الله وي سبحان الله وي الحمدلله وي او قرآن وي دا ټول ذکرونه دي دا جبه جم دی دا انسان جم دی په ده به د خدای رحم راځي د خدای فضل به راځي او کومه جبه چې د خدای په ذکر نه چلیږي د الله نوم نه اخلي او د الله صفات نه اخلي د خدای په نظ ظاهر کې خو جمدی دی خو د خدای په نظ دی روحاني طور مړ دی په د خدای هېڅ پروا نه ساتي ډېر خلک لګیا دي چې د زړه اطمینان نشته سکون نشته پریشاني ده او غمونه دي هر سړی دا فریاد کوي یاره جی ټوله ورځ پریشان هلکه سمال نه هر څه ټیک ټاک دی بس پته نشته خو پریشان غمونه دي فکرونه دي پریشانې دي نو تب ولې د الله د قرآن نه منې تا ځان ولې مړ کړی دی الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب د خدای قرآن راوله ذکر د خدای قرآن ته انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا الله قرآن راوله تلاوت وکړه که نه ولې د خدای قرآن ته دې کمبخته شا کړی دی سار چې پاسې تر ماسخوتنه پورې صرف دنیا ده او د دنیا منډې دي دنیا خو دنه پاتې را قبر له ځې آخرت له به ځې ولې ځان په پریشانۍ کې دی اچولې دنیا ګټه دوکانداري کوه نوکري کوه ځمکې کرا او تجارت کوه دا ما تاسو ته مخکې ویلې دی له څوک نه منې کېږي دا صحابو کړي دي که صحابو زمیندارۍ نه دي کړې کجورو باغونه نو صحابو تجارتونه نه دي کړې امام ابو حنیفه څومره لوی سړی خپله تجارت یې کړی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه حضرت عثمان رضی الله عنه تجارت نه دی کړی هغه زمانه کې نوکرۍ کړي دي اوس هم خلک نوکرۍ کوي هغه زمانه کې وخانو ښه قیمتي اسونه اوس موټرې دي او موټر سیکلې دي دا خو د دنیا رواج دی دې نه بغیر خو ژوند نه تېرېږي خدای ورسره مه هېروه سار چې پاسې مهرباني وکړه چې دنیا پسې منډه وې لږې تسبیح والا لا یاد کړه که نه خدای نیکبخت لږ جماعت کې کېنه قرآن راواله د خدای تلاوت وکړه که نه یو 10 منټه ورکړه 24 ګنټې بچو له او ځان له ورکړه یو 10 منټه خدای له ورکړه قرآن راواله نه درځي لا اله الا الله وایه افضل الذکر لا اله الا الله افضل الذکر لا اله الا الله ده وایه سبحان الله وایا الحمد لله وایا الله اکبر وایا سبحان الله وبحمده وایا سبحان الله العظیم په خدای قسم هر څه به خدای درکړي خدای چې څوک ذکر کوي احادیثو کې راځي د زړه اطمینان به چې نه کوي خفه به چې څوک ذکر کوي خوشحالي به چې نه کوي غمونه به چې څوک ذکر کوي زړه به مضبوطي وجود به مضبوطی چې ذکر نه کوي زړه به هم کمزوري وجود به هم کمزوري چې څوک د الله پاک ذکر کوي الله ته به نږدې وي چې نه کوي الله نه به لري چې څوک د الله ذکر کوي الله سره به خوښي الله به دې خوښوي او چې ذکر نه کوي د الله سره خوښي نشته د الله د سره خوښي نشته او بلې موره چې ذکر کوي په مال کې به دې برکت وي دکاندارۍ کې به دې برکتي ځمکه او تجارت کې به دې برکتي چې نه کې په دکاندارۍ کې او په زراعت کې او په ځمکه او په تجارت کې او په نوکرۍ کې او تنخواه کې ډېرو برکت نشته شیطان مونږ په مخ اخیستی پوټې ته خدای ذکر ته نه پرېږدي ټوله ورځ خلکو سره ټچ موبایل دی خدای یې هلکه تسبیح لاس کې والا الله یاد کا ستا د مال به خدای حفاظت کوي ستا د مال عبدالواحد قریشی لوی سړی تیر شوی الله نه سوال وکوي خدایا
یو درخواست ته کوم چې جنت کې زما کومه ښځی د دنیا والا حورې نه لږه به یې راته ونښی اوده شو الله ورته په خوب کې یو فرشته راولېږله وی فلانکې ښځه په فلانکي کلي کې دا به ستا د جنت ښځی خوب یې ولید خوب مبشر دی دې سره بشارت راځي او نیک خوب خوب ما بلو طالبانو ته مو رسول الله مبارک ته شپږ میاشتې د نبوت نه مخکې به خوبونه لیدل مبشرات ورته ویلې شوي او شرعي دلیل نه دی شرعي دلیل نه دی د زړه اطمینان ورسره راځي د هغه کلم یاد کا هغه نوم یې خوب کې یادو او هغه علاقې ته لاړ چې تپوس یې وکړو فلانکې ښځه دلته څوک شته یو بل نه تپوس کوي یو توره وینځه ده شپونکې ده اخ خدایا چې دی لاړ وایي کوم دی ده وایي ستر باک نه کوي او ځکه دا وینځې په هغه زمانه کې دا وینځې وینځو به ستر نه کو شریعت کې وینځو له ستر نو د مخ دا ستر د لاسونو ستر لاندې د خپو ستر دا وله نو زه سر ستر د سټ نه مری میمونه نوم یې میمونه چې ورله دې ورغې ګړې چیلی سروله چا وینځه و غریب او تکه توره بدنما وه ناسته ده ښه مزېدار په یو ځای کې یو جونګړه کې ولاړه ده او د خدای منځ کوي او ګړې چیلی بار سریږي او شرمخان ورسره یو ځای ګرځي شرمخ خو د ګړو چیلو دشمن دی هغه که ګړه چیلی نه مخوري نو حمله پرې وکړي چیر پارې کړي پرېږدي په بله ورشي بله چیر پار کړي پرېږدي په بله ورشي بله چیر پار کړي لازمه نه ده چې ویې خوري او بیا په بله ورځي خو چې یو شرمخ چې ور پرېښود په سلو ګړو چیلو کې په یو 10 منټه کې ټولې مړې کړي چیر پارې کړي شرمخان او زمري ورسره یو ځای لګیا دي لوبې کوي ګړو چیلو سره دی حیران شو خدایا دا څه مسله نه دا څه لوبه ده شرمخان او زمرو ته ګورو ګړو چیلو سره لوبو منډو ته ګوره چې راغې هغه میمونې مونځ کو سلام یې وګرځو ویې میمونې دا ګړې چیلی ستا دي وی څنګه بېغمه مونځ کې او ګړو چیلو سره د شرمخان منډه وي د کله نه ستا د ګړو چیلو سره د شرمخانو جوړه راغلې ده هغې نه پېژن خو هم د کشف خاونده وه وی عبدالواحده د هغه وخت نه د شرمخانو او زما د ګډو چیلو جوړه راغلې ده چې د کم وخت نه زما الله سره جوړه راغلې ده دا جون دی بس مونږ خدای ته شا کړو د الله نه ګیلې کوو مونږ خدای ته شا کړو مونږ وایو بیماران دي مونږ خدای ته شا کړو مونږ وایو پریشانی ده هلکه په دې خو ټول مونږ پویو مونږ مسلمانان یو چې پریشانی او غم او خوشحالي او سکون او تکلیفونه او بیماری د الله په لاس کې ولې الله ته شا کې الله ته مخ کا الله ته ذکر په خدای مې د قسمي حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي کان حدیث ته کان رسول الله صلی الله عائشه صدیقه وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه کله چې به یو تکلیف او غم پریشانی پراله هیبت سره به لاړو مونږ دی مونږ سره الله یاد ذکر یوازې دا نه چې ته لا اله الا الله وایي ما خو درته وي هر هغه څیز چې ته پې الله ته توجه پیدا کې هر هغه څیز چې ته پې د الله پاک د رحم توجه ځان ته پیدا کې هر هغه څیز چې ته پې الله ځان ته را یادې ذکر تلاوت شو قرآن شریف نه ښه ذکر بل کم دی لا اله الا الله شو منځ شو منځ واستعینوا بالصبر والصلاة عائشہ وی حضور پاک ته تکلیف راغی او منډه به راغی او په مانځه او هیبت سره به راغی او نیت پې وتړ الله ته د تکلیف پریشانی الله راولي ودرېږه الله ته په خپله به لري د دنیا ازمایش دی راځي موږ په زور لرکو موږ په پیسو لرکو په خدای که په پیسو په زور یې لرکې په خدای که په ټوپک او په کوتک یې لرکې چې لرکې الله ته به رجوع کې د الله رجوع څه ده ذکر الله د الله پاک ذکر الله پاک یادول او د یو الله د نوم قیمت په خدای کې دا شته
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا طالبانو ته بل زموي او دا حدیث مشهور دی په حدیث د بتاقې وی د قیامت پر یو سړی وي دا هغه به سل دفتر د ګناهونو وي سل یو کم سل د ګناهونو یو دفتر د نیکو دی دا یو کم سل دفتر د ګناه دومره دی که دا یو دفتر د خور کوي دا ټوله ځمکه پې ډکېږي دا به وله د قیامت پر ورځ وتلي نو یو خوا یو کم سل یو خوا یو دا یو کم سل به درانه شي او په ده به اعلان وشي چې دا سړی د دوزخ ته روان شي قرآن شریف کې الله فرمایي که اما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه چې نیکۍ سپکه شي نه دوزخ چې روان شي رب العالمین به دې بنده ته آواز وکړي د الله نه اسم پټ نه دي ګورې دا نه چې ګنې الله ته پته نه وه هر څه معلوم دي خو لیکن الله د دې خپل نوم عظمت ښیي ای بنده ستا یو نیکي مونږ سره پاتې ده هغه مو دله نه ده تللې ها دا نیکي والا دونه پوټې کاغذ به یې راکوټې چې دا نیکۍ دله دوباره وتلي دی به وایي چې رب ما هذه البطاقه فی هذه السجلات الله دا پوټینې کاغذ د دومره دفترو مقابل کې څه شی دی لږ راکوټې کاغذ دی دا به زما نیکۍ درنې کي او الله هلته یو کم سل دفتره دی یو دومره دی چې ځمکه ډکېږي دا پوټې کاغذ څه شی دی الله دا خو زما بیا رسوایي ده په دې زما نیکۍ نه درنېږي او بیا به آواز وشي چې فلانکې د فلانکې زوی د دوزخ ته یو ځل خدا چغه والی شوه نو بیا مې بېعزتي د الله پرېمې دی الله وی لا ظلم اليوم نه نن د ظلم ورځ نه ده زما بادشاهي ده د دنیا بادشاهان ظلم کوي زه ظلم نه کوم دا کاغذ پاتې دی ورشه چې دا دله بیا وتلی دا پاتې شوی قصدن الله پرېښی چې دی ورغې دوباره الله به ودله دوباره وزن وکړي بیا هغه یو کم سل دفتر یو خوا یو دفتر بل خوا ګناهونه درایي و کم سل دی یو کم دی یو کم سلو مقابله کم ځای کولی شي پوټې کاغذ به راوالي او په نیکو کې به وله کښېني نیکۍ به لاندې لاړې شي ګناهونه به سپک شي دا څه پوټې کاغذ دومره وزندار نیکۍ درنې شوې ګناه سپکه شوه اعلان به وشي فلانکې د فلانکې زوی د جنت ته او خوشحاله دی خدای پاکه داسې وشو یا الله دا څه شی دی رب ما هذه البطاقه دا څه شی دی الله به فرمایي دا زما ذکر زما نوم ولذکر الله اکبر د دې مقابله ګناهونه نشي کولی د طالبانو ته ویم دا د خدای قانون نه دی ګورې قانون جدا شی دی رحم جدا شی دی قانون خدا دی چې د دنیا زه ذکر لا اله الا الله ویم نو بس راشه بس د ټولو ګناهونو مقابله شوه نه قانون دا نه دی قانون خو به دغه دی چې لکه دا مخکې ورسره وکړو ګناه درنه ده او نیکي سپکه ده دا الله په دې خپل نوم دې سړي چې ته د الله نوم په داسې شوق ویلی دی چې خپل رب ته خوشحاله شوی دی نو وزن یې پله پیدا کړي دې ته د خدای رحم وي رحم الله مهرباني وکړه را رحم او د خدای نوم چې مسلمان دی به د خدای نوم په ډېره خوشحالۍ اخلي الله نوم ته به خوشحالېږي حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل روان یو ځای یو شپونکې دی ګډه چیلی ابراهیم علیه السلام ګډه چیلی سره حدیث کې راځي ما من نبی الا رعى الغنم وایي داسې پیغمبر نشته چې هغه ګډه چیلی نه وي سره دا ګډه چیلی داسې دي چې دا پیغمبر په دې ګډو چیلو سرولو باندې د امت د سرولو د امت د چلولو چل زده کوي لیکن نور حکمتونه هم شته لګیا دی ګډه چیلی سره یو هلک راغی خشته هلک و نوجوان او په خوش اوازۍ سوریلی آواز په خوش اوازۍ لګیا دی سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والکبریاء والجبروت الله صفتونه او ډېر خشته صفت کوي هغه ذات چې د دې جهانونو د بادشاه او د بره هغه ځای نه چې فرشتې هم ورته نه رسېږي د هغې د هر څیز بادشاه دی
د ډېرې لویې خاوند دی، د ډېر عزت او د غلبې خاوند د الله صفت او په ښکلی وایي. حضرت ابراهیم علیه السلام ورنږدې شو، برخوردار زما د الله خو د ډېر ښکلي صفت وکړو، یو ځل راته بیا نه وی خوند ورکوي که نه. یو نعت څوک وایي نو دی بنده ورته وایي خوند وکړي، هلکه دا نعت راته بیا نه وی، یو بل نعت ووایه سم خوند یې وکړه، یا څو ښکلی تلاوت وکړي، یاره که لږ دې زیات کړی وي ما له خو ډېر خوند راکړه. هغه بیا په خوش اوازۍ لګیا دی، سبحان ذي الملک والملکوت، سبحان ذي العزة والعظمة والكبرياء والهيبة والكبرياء والجبروت. ابراهیم علیه السلام ورته وایي بچي یو ځل راته بیا وایه، ډېر خوند یې راکړ. باباجي بس دی که ویم درته زه خو صبر راکړې، داسې خو نه ده که نه چې زه تا ته دا ویم صبر راکړې، زه ته هم څه وکړه که نه څه راکړه که نه. وایي بچې څه غواړې؟ وایي زه دا نیمې ګډه چیلی دی غونډې شوې ده، خو ما ته زما د الله نوم په دقه ښکلی ور بیا وایه. نیمې ګډه چیلی وله غونډې ورکړه، د الله د نوم نار څه قربان. هغه ورته بیا په خشته اواز وایي سبحان ذي الملک والملکوت، سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والهيبة والكبرياء والجبروت. ابراهیم علیه السلام ورته بیا وایي، برخوردار یو ځل راته بیا ووایه سم خوند یې راکړ. وی باباجي صبر راکې، وی دا باقي ګډې چیلی یم ستا، تا دومره راکې. بچې د الله د نوم نه هر څه قربان. دا خو هغه چاته پته لګي چې چا سره د یو شي قدر یې کوي. تا له څوک سره در درکوي داسې یو غونډ او تا ته وایي چې صبر راکې، ته وایې ورېږه جیب کې سرې غونډې والا خو دا سره زر راکړي. تا ته د هغه سرو زرو قیمت معلوم دی، د هغې قدر درته معلوم دی، ځکه هر څه ورکوې. یا یو جینۍ کې او دې خوښئ او هغې درته انکار کوي او ته بار بار جرګې ورلېږې او اخره کې ته هغې وایي چې زه ټیک ته مونږ یې دله درکوو او مونږ له به یو 15 تولې یو 10 تولې به کالې راکړې او یو کور. دا څه شی دی مړه، ډېرې به درکړم خو ښه راته وکړه. اوس د هغه جینۍ ستا په زړه کې یو قدر پروت دی، نو هر څومره مهر هم ورکړې او کوم شي چې د پړه کې قدر وي هغې نه خلک پیسې نه چې هر څه قربانوي. نو د ابراهیم علیه السلام په زړه کې د الله د نوم او د صفتونو قدر. هلک ورته بیا ووایي چې بیا ووایي نور هغه ورته ښه په خوش اوازۍ بیا ووایي، دلی نور هم خوند ورکړه. بچې یو ځل به راته بیا وایي. هلک ورته وایي باباجي وایي ګډو چیلونه خدای مې ځان خلاص کا، خدای راکړی نور به څه راکړې. ابراهیم علیه السلام ورته وایي بچې دا ګډه چیلی به سرولم غواړي که نه، زه به دې شپونکې شم درله بیا سروم. خو ما ته یو ځل بیا ووایه. هغه هلک ورته وایي ای ابراهیمه مبارک دې شه، تا ګډه چیلی زما نه دي په کار، زه انسان نیم، زه د الله فرشته یم. الله راولېږلم چې ته زما دا خلیل لږ وګوره، د ده د اړه لږ چک کا چې په دې اړه کې زما څومره قدر پروت دی، زړه کې زما څومره مینه ده او څومره قدر پروت دی، لږ وګوره. الله راولېږله نو بس پته ولګېده چې ستا په زړه کې د الله ډېره مینه او ډېر قدر. نه ګېډې پکار دی نه چیلی، ځه په مخه دې. او چې مرګ وله راځي حضرت ابراهیم علیه السلام له دا هم پکې واوره او مړ کېږي، نو ملک الموت وله راغی. وی ستا ټیم پوره دی د مرګ، ژوند د دنیا ختم. حضور پاک فرمایي چې پیغمبر سره الله مشوره کوي، فرشته د فرشتې په ذریعه. بس دا د پیغمبر او د امتي فرق. وی ستا ټیم پوره دی، څنګه دی خوښه ده؟ وی څه لږ غوندې دونه وخت پکې شته چې زما یو سوال الله ته ورسې. وی هم فرشتې خو ډېرې په تیزۍ دي که نه. وی ته الله ته ووایه چې ابراهیم وی هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیله، چې داسې دوست به دې لیدي چې دوست وجني. هلکه دوست خو دوست د مرګه بچ کوي، نو ته زما څنګه دوست دی چې زما سو باسې او ما وجنې؟ داسې دوست به دې چې ته لیدي چې دوست وجنې. فرشته لاړه
ملک الموت اللہ لا او واپس راغی وی دما اللہ سو فرمائل وی ستارب او فرمائل چی ابراہیم توایا چی هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله دا سے دوست بدی چی تلیدی چی دا دوست ملاقاتی نیخوا تا زما سنگا دوستے پا مرگ سر خو پیغمبر دا اللہ ملاقات کئی تا زما سنگا دوستے چی زما ملاقات تے ندی خوا بس سوچو کچی واقعی دا خو مرگ دی خو دا مرگ نپس خو زما دا خپل رب سر ملاقات تے وی عجل عجل زما دا وجود زما دا نفس دا اللہ نا قربان و باس سا چی اللہ تا ورسی پس لکی زبارونو دا اللہ نمرا والے ذکر کوئے پتسبو اللہ یادوے لا الہ الا اللہ پزول سر گاڑی کے ناستے پہ خبر تا دے 4 دے تا دے نو بجے ردے چی پزول خبر کے نو لگا لا یاد ککت دا ٹول ذکرونه دا قرآن شریف تلاوت کوا دا چیز کم در تا یاد سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ دا ټول د خدای ذکرونه اللهم سلم د خدای ذکر دی په پیغمبر مبارک درود وی خو مخکې وسلسته الله نوم دی د الله نوم اللهم صل یا الله په حضور پاک درود شریف نازل کا دا ټول د الله ذکرونه دي چې کوم شي کې د الله نوم راځي دا د خدای ذکر دی د خدای ذکر کوي نو ستا چې د خدای ذکر دی وکړو د الله خصوصي توجه وي جمع دی وي یو حدیث کے راضی وی پا دریاب کے دا کبان دام دا اللہ ذکر کے او چی کلا دے کب دا خدای ذکر پری خود نو دے دا خکاری پا خکار کے پا جال کے خکار شی یا بل کب پیرا شیغی اکری دا غی صدا دا غوی دا خود جنت و دوزخ نشتا دا غی صدا شی او پا دے فیضا کر چی دا سمر مارغان دی دا ټول دا اللہ نوم اخلی دا خدای ذکر کر او چی کل دا خدای ذکر پری خود نو دی بیا دا خکاری پا جال کی انخلی او یا با پی بل حیوان رازی املا با پی کئی ابی خوری او یا با ملکی گی خدای با جمدے نپاتی کی حتی حضور پاک فرمائے وی دا انسان جامع چی دا خیرن ندی او پاکی دی وی دا ہم دا اللہ ذکر کر او چی کل دا خیرن شوی دا خدای نومی پری خود ذکر ختم وی روانی او بم دا خدای ذکر کئی او چی دا کل ادرے دے دا خدای ذکر بن شو دا بس خاشی ختم بشی ام من شیئن الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم وی ہر سیز دا اللہ تسبیح وی تاسو دا غیب تسبیح پوئی گئن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث تے پا ترمیزی جلد ثانی کے وی اللہ فرشتے مقرر کری دی اگا فرشتے مستقل از دا اللہ دا ذکر دا پارا مستقل فرشتے اللہ مقرر کری اور فرشتے گردی و دا ذکر مجلس گو دا فرشتے گردی مجلس تا ذکر گوری نو یوزے کے ذاکرین ناستے اللہ یاد ہے نو فرشتے راش انورو توی علا راش ہے دلتا خلق ناستے نو دمر فرشتے تے گیر چاپیر توشی چی اسمان تورسی دا گوری حضور پاک فرمائے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تے نقل کے نو چی کل دا مجلس ختم شی دا فرشتے اللہ للاڑی شی نو حدیث کے راضی چی اللہ تا خپتا دا دا نا چی اللہ تا پتا ندا اور دا اخپل نم قدر و عظمت خی فرشتوں نے تپوس کئی زما بندگانو سوے ویسبحونک ویکبرونک ویحمدونک اللہ ستا تسبیح ہے اللہ ستا حمد ہے اللہ ستا تکبیر ہے تالویہ بیانولا وی فرشتو زیلی دلے مچے زما لوی بیانی وی نا اللہ تینی لی دلے نوی که زی لیدلی بیا بے سحالو وی اللہ که تی لیدلی وی دا دینا زیاد بے ستا دا بڑی کولا ستا لویو ستا ذکر بے کو وی خواہ وی ستا سی غختل وی اللہ جنت غختل آخرہ کے طولو پا شریک استانا جنت غختل وی جنتی لیدلی دے وی نا اللہ جنتی ندی لیدلی
صفتونه اورېدلې دي وایي که جنت یې لیدلی وی بیا به څه حال و اوهو الله که جنت یې لیدلی وی نو بیا به یې ډېره زاري کوله او ډېر په زارۍ باندې به بیا جنت غوښته ځکه چې یو شي وي نو زړه ورته ډېر کېږي وی د څه نه پنۍ غوښته وی الله د اور نه پنۍ غوښته وی اور یې لیدلی دی هل رأوها وی نه الله لیدلی خو یې نه دی وی که لیدلی وی بیا وی خدایه که لیدلی وی نو ډېره تېښته به یې ترې کوله ډېره غټه پنۍ به یې ترې غوښته او ډېرې زارۍ سره به یې پنۍ غوښته رب العالمین فرمایي چې ای فرشتو گواهان شئ دوی چې کم جنت غواړي اقا جنت مې ولا ورکو چې د کم اور نه امن غواړي د هغې اور نه مې ولا امن ورکړ الله فرشتې ورته وی الله فیهم فلان فلان کې خو په لاره باندې روان اخو دې ذکر لنو راغلی چا سره کار و اسې ګوټ کې کېناست ذکر لنه دی راغلی چې ذکر وکړي په لاره مثلا تېرېده څه خپل غرض یې چا سره نو کېناست چې ورېږه دی فارغ شي نو بیا به ورسره خبره اترې وکړم فلان کې خو هم پکې ناستو الله فرمایي هم القوم لا یشقى بهم جلیسهم دا هغه قوم دی چې دوی سره اسم څوک کښېني هغه نه سپېره کوم هغه مې هم ورسره وبخ د مارونو د الله نوم او د الله پاک ذکر دی کې ډېر لوی برکات دی ډېر لږ نه ډېر برکات دی خو موږ نه پوهېږو یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی ډېر لوی عالم خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه بادشاہ مجلس دی د بادشاہ په مجلس کې ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه د الله د نوم ذکر کوي او د هغې فضیلتونه ذکر کوي چې الله نوم اخیستل لا اله الا الله کې دا برکت لکه ده چې تاسو ته لګیا د ټولو کائناتو روح دی او کائنات پې جمدي دی او انسان پې جمدی دی او انسان له خدای برکت ورکوي انسان نه الله خوشحالېږي زړه طاقتمن کېږي وجود طاقتمن کېږي د الله سکون راځي د زړه اطمینان دا لګیا دی ابو علي ابن سینا خو منطقي و حکیم هغه ورته وایي حضرت دومره یو پوټې ټکي او په دې کې دومره لوی زور په دې یو پوټې ټکي کې دومره لوی زور دی چې ټوله اسمانونو ځمکې راټینګې کړي دي او ټول کائنات یې راټینګ کړي دي او چې دا لرې شي نو ټول کائنات به قیامت راشي او دړې دوړې به شي په دې یو پوټې ټکي کې دومره لوی زور ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ورته مخ ور واړو وی ای خر تو چې دانی خره ته په څه پوهېږې خره ته په څه پوهېږې چې ابو علي او بیا لګیا دی خپله خبره یې شروع کړه بس هغه ته دغه یو جواب ورکړه چې خره ته په څه پوهېږې ای خر تو چې دانی ته په څه پوهېږې او بیا خپله خبره یې شروع کړه چې مخکې کولې ابو علي ابن سینا نه خولې روانې شو رنګونه بدل شو او دا که ګیرګډ چې رنګونه بدلای داسې رنګ بدل شو مخ بدل شکل بل شان او رنګ خولې ته روانې شو لکه دومره لوی سړی چې په مجلس کې ورته خر وایي دا ډېره لویه خبره هم یو سړي ته څوک وایي هم ښه خبره نه ده خو چې دومره لوی سړی وي چې د بادشاه حکیم دی او ته ورته وایې خر دې مو ورته وویله ته په څه پوهېږې دا خو ډېره لویه خبره چې هغه خپلې خبرې کولې په دې میانځ کې مخ راواړو او حکیم صاحب څه چل در باندې وشو ستا خو رنګ بدلېږي را بدلېږي ستا خو سترګې بدلې دي ستا خو تندې بدل دی ستا خو نه خو خولې روانې څه چل وشو وایي خر دی راته وویل یو ټکې خر او ته ماته وایې چې لا څه چل در باندې وشو دومره دې په دا ټول مجلس کې چې خر ورته وایي ابو علي ابن سینا غوندې سړي ته خو ډېر لوی شرم دی بېعزتي را بادشاه او دا وزیران او دا ټول خان دي چې ورېږه چې سمې برابر کړې وی خر دې راته وی او ته ماته وایې چې څه چل در باندې وشو وی حکیم صاحب یو خر ټکي پتا کې دونه انقلاب راول یو خر چې رنګ دې زیړ شو سترګې دې وپړسېدې رګونه دې وپړسېدل خولې دنه روانې شوې نو یو خر دونه انقلاب راولي نو د الله نوم به انقلاب نه راولي بس اپوش جو واقع دا الله نوم کې چې کم برکات دي
دا په بل څیز کې دا برکات نشته. د هغه خلکو صفت کوي چې هر وخت الله یادوي، په ولاړه هم یادوي، په ناسته هم یادوي، په ډډه والي د بیا هم الله یادوي. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، او د اسمانونو ته ګوري او د ځمکې ته ګوري، په دې کې سوچونه کوي. سوی ربنا ما خلقت هذا باطلا، یا خدایا دا خو تا باطل نه دي په پیدا کړی، دې کې خو ستا ډېر حکمتونه دي. سبحانک فقنا عذاب النار، الله ته د هر قسم عیب نه پاکې، یا الله موږ د جهنم د اور نه وساتي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله د خوب نه راپاڅېد، حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي دا 10 آیتونه به وو، ځمکې اسمانونو ته به یې وکتل او ستورو ته به یې وکتل، دا ما چې وي ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، دا 10 به ووایي. په دې الله خوشحالېږي. امام ابو یوسف رحمت الله علیه د بادشاہ قاضي قضات او د هارون الرشید چیف جسټس یې ورته وایي، د ټولو قاضیانو مشر قاضي. نو چې کله قضالت ته، نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راغی، مشر استاد امام صاحب ډېر لوی سړی، ورته وی حضرت یو وصیت راته وکړه، ځکه چې زه قاضي جوړ شوم، قاضي القضات مشر قاضي چیف جسټس، نو ما ته څه نصیحت وکړه. نو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حضور پاک یو حدیث ورته په وصیت کې بیان کړ. وی ابو یوسف او دلته کې څه نصیحت پکارو؟ دلته کې دا نصیحت پکارو چې ګوره رشوت بنا، قاضیان رشوت، دا نصیحت پکارو چې طرفداري به نه کې، سپارش باندې به فیصله نه کې، ځکه بعضې قاضیان په سپارشونو فیصلې. دا نصیحت پکارو چې ګوره فیصله کې تاخیر مه کوه، زر کوه، تاریخونه 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 دا ظلم، زر کوه. دا به ویل، دا به ورته ویلي چې یاره فیصله د انصاف کوه. دا به ویلي چې فیصله کې قرآن و سنت ګورې ګوره چې غلط نشي. دا به ورته ویلي چې د یو کس خبره واورې، حضور پاک فرمایي نو الا فیصله کوه چې د بلم ګورې واورې. دا یو بره تیر بس دا ټکي ورته ونه وي، ځکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته پته وه چې دی به دا کارونه نه کوي. دا خو زما شاګرد دی، لوی عالم دی، دی به د انصاف فیصله کوي، دی به زر فیصله کوي، دی به د پیسو د رشوت په وجه فیصلې نه کوي، د الله دپاره به کوي، یو ښه عالم دی ښکلې به کوي. دا ورته نه وایي، د رسول الله مبارک یو حدیث یې ورته وایي. وی ابو یوسف وصیت ته یو قوم په دې عمل وکوي، څه وی لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله، وی دا ژبه همیشه د خدای په ذکر لمده وساته، خدای ذکر کوه. بس 2 کساته ولاړ دي، یو مدعی دی مدعی دی، دغه وخت کې هم د خدای ذکر کوه، چې ناست یم د خدای ذکر کوه، چې ولاړ یم د خدای ذکر کوه، او چې نوکری لازم د خدای ذکر کوه. مطلب څه دی چې د خدای ذکر دی وکړه، دا زړه د خدای په لاس کې دی، نو الله به در سره مدد کوي. نو زما وروڼو څومره ملګري چې په دې جومات کې که نور څوک زنانه اوري او که یا وروستو بل څوک یې اوري، ټولو زما دا یو درخواست دی چې فضول وخت مه تېروئ. قسم په خدای که دا وخت بیا راشي، الله یادوي. ځان سره تسبیح پیدا کې، په 25 روپۍ 10 روپۍ تسبیح کېږي. په موبایل څومره پیسې ورکوي، دا تسبیح پیدا کې. تسبیح کې دا کمال دی چې د تسبیح سره هسې به دنه خدای ایري، خو چې تسبیح سره د لاس وجنګېده نو الله به در یاد شي. نو چې په زمیندارۍ کې او ګوړ او چاریم کې نو که نور څه نه شي ویلی، نو لا اله الا الله وایه، لا اله الا الله، لا اله الا الله. دام نشي ویلی سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله لا حول ولا قوة الا بالله. په ګاډي کې ناستې دا وایه، کور ناستې دا وایه. د فضول ګپ شپ نه څه فایده ده؟ موږ څونه ګپې شپې ولګولې، څه فایده راته میلاو شوه؟ موبایل یم وکتې او په موبایلو کې لګیا دو، څه فایده راته مې دې موبایل مردار راکړه؟ د دنیا دله څه فایده درکړه او د آخرت یې دله څه فایده درکړه؟